تاسو کوشش داسې وکړئ داسې لکه څومره چې خپل ځان عزت را باندې ګران ده و الله قسم د غمره دي تاسو عزت را باندې ګران ده ټولو میندو ټولو خویندو ته وایم الحمدلله دا په دې دلالت کوي چې تاسو مؤمنان یاست مسلمانان یاست د دین په پښتنه پسې ګرځېږئ خو موږ ډېره مفسده ټولنه لرو ډېره یو داسې ټولنه لرو چې فقط د مسلمانانو په عیبونو پسې ګرځېږو غواړو چې څنګه په مسلمانانو کې عیبونه پیدا کړو غواړو چې څنګه مسلمانان بدنام کړو نو د موږ ټولنه فاسده ده هر خور د پښتنې اجازت لري دلته فقط چې راسي السلام علیکم دا می پښتنه ده بس خویندو لطفا د تاسو عزت په والله بالله په موږ باندې ډیر ګران ده لکه خپل ځان عزت سره باندې ګران ده دومره د تاسو عزت را باندې ګران ده مشکل دلته دا ده چې الله دې موږ اصلاح کړي الله دې موږ خلق اصلاح کړي الله دې موږ د خلقو نیتونه اصلاح کړي وستاسو ته شریعت اجازه درکړي چې پښتنه وکړي هیڅ حرج او مشکل نشته لیکن هغه په پښتو کې یو متل د وای د آخرت تر شرمونو د دنیا شرمونه را باندې ګران دي نه دسې وایي که څنګه وایي او قاسم بالکل السلام علیکم ورحمت الله مولوی صاحب د پښتون مې کوله زه بهر ژوند کوم او زما اوس خروجه رااله د خیر سره الحمدلله زما روزه مطلب افطاری او سحری دوانه د زما په جواب ټایم کې راځي نو ما ویل که زما تراوی او زما چې د کم منځ یا هغه د ټایم کې راځي نو په دې معنی کم لک شانته استغفر یعنی ما فی قدرته نه جی لکه د تراو راته دغه کې چې د تراو څه طریقه کار به لکه چې زه د زمونږ خو جمعه ته ځتلې نشم زیات تر منځونه کې مونږ جمعه ته نشو تلې او نه راته نږدې شته دی وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي څوک چې د روزي د میاشتې له خیره محروم سول هغه بیا فقد حرم الخير كله بیا د ټول کار له خیره د سړی محروم ده څه مې درته وویل که هر څوک د روزي د خیره محروم شي به د ټول کار د خیر د کارونه محروم په خیر پسې نه ګرځيږي که په روزه کې د خیر نصیب نسول په روزه کې د په ژوند کې برکت نصیب نسول په روزه کې د په ژوندۍ کې برکت نصیب نسول بیا بل وخت مې پسې ګرځيږي اوس که بانه ورته کې بانه کو او که د رب عبادت کې رب عبادت کو ایوه میاست سبا ما خام به زه درته وایم چې 9 پاتې سولې سبا دا ټیم ان شاء الله بل ورځ بیا درته وایم چې 8 پاتې سولې یو لس میاشتې دی وخوړل مزدوریان دی وکړي کوم یو ویل چې قاری صاحب بس داتي چا وای الله خاطر وکړي د روزي میاشت د بهانه ما جوړوي والله چې د روزي میاشت داسې در باندې تیر سو لکه نور میاشتې په ټول عمر به خیر نصیب نسی سمې درته وای خبره په ټول عمر که د روزي میاشت دغه سي در باندې تیر سو لکه نور میاشتې په ټول عمر کې به خیر زنونه ویني هذه ما خبر ندى هذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر ده أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشك ما نن می په دې خپل نو درته وایم بنه خو دي تاسو دي پاره به درته وایم په ټول کار می دونه ډبره کې خودل دونه داسې اختر بعد به پیږي رب مالک ده کنه ما کارم خپلو خیاطی کوم یو ځای بل ځای ته شیان وړم ابل ورسمې درته ویل مې یو ځای ته د موږ افغانان موږ د پښتانه خو داسې ملنډې په سړی وږي درته وای دونه شی ما ته راوړه معلوم دی خدای سفر مې وکړل 3 ساعته ورې ورغلم وای نه غواړم نو داسې ډبره مال په روزه کې مې والله که ورویستنې دا مې د دې لپاره والله که درته ویلي سي دا مې د دې لپاره درته ویل چې تحدیث بالنعمت کوم ځانونه فارغه کړي د دې میاشتې لپاره ځانونه آرامه کړي د دې میاشتې لپاره رازق ذات رب ده رازق ذات خالق جل وعلا ده رب جل وعلا به رزق درکوي ولا کړي به رزق پرېږدي ښه نو دا بهانې مه کوئ اوس به د ما د روزي تاسو 15 ورځې وګورئ همدا پوښتنې به وي لمونځ تراوي والله که یو څوک داسې راسي چې قاري صاحب لډو مې پرېښودل پرې مې پرېښودل پلانی کار مې پرېښودل دا د نس دپاره د رب عبادت پرېښودلو ته تیار ده خو نس پرېښودلو ته تیار نه ده لا اله الا الله قربانك مسلم راځي په خیر زر کوي احمد یو پختنه مام کوله بخنی سره د خلکو به شریک شو قاری صاحب ثبات چې د جرمني کې اعلان نه دی شوی مثلا روزه نه ده کنه خو تم خلال مسله سوزل تکرار کړي ثبات ته نیول شم ثوابي هم دسي یعنی دلته نه ده روزه چې مسلمانانو سره یو ځای روزه ته یو ورځ پاتې یو ورځ مخکې روزه منی سي دا کته 2-3 ورځې مخکې نیولې وي 2 ورځې پاتې دا 2 ورځې بیا منی سي په حدیث کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي تاسو یو ورځ له روزې نه مخکې 2 ورځې له روزې نه مخکې روزه منی سي ځکه چې هغه روزې ته تاسو یو څه هغه فرق معلوم سي درته یعنی که یو څوک دوامدار روزې نسی نو بیا روزه ورته راسي بیا احساس د دې نه کوي فرق نه ورته معلومیږي نه
او فرض روزه بیا ثوابي روزي سي دي ثوابي روزي بیا بل وخت ملي ونیسي خو فرض روزي ته ځان چمتو کړی ځان ته تیار کړی ځان ورته قوي کړی ښه رب جل وعلا دې په موږ تاسو باندې په خوشحالي په طاعت عبادت باندې تیری کړ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دوا سلام راغلی. ژوندي اوسئ الله مو قدرمن کړه خیر وسي. قاری صاحب ما د بندیسي اپریشن کړی ما باندې روژه کیږي اپنډکس اپریشن یې کړی دی قاری صاحب. پنډیکس خو خلق له شوقه کوي دي خدای بندگان خدای مو بیخونه بس. اپنډکس اپریشن خو هغه یو شپه دلته شفخانه کې به سار کې د کور ته لګي دومره مشکل نه دی قاری صاحب. انجي رب دې سر لوړی کړله زبیر جان له ټولو مخلصو ملګرو سره اله العالمین دې دې عظیم میاشتې بیا دې عظیم شپې بیا دې عظیم وخت دې تهجد ووخت ده اله العالمین مو سر لوړي عزتمن اله العالمین دې دې بدله تاسو ته درکړي خدای جل وعلا مو کور رزق ژوند او زندګي کې برکتونه کړي. ابابیل جان کې ستم به د سولې کې څه در باندې اوس ابابیل جان اجازه واخسته قاری صاحب غلا ورغو ویلې زه 2 دقیقې بیرته راځم نو هغه اوس راځي د عید محمد صاحب تاسو ګیاست میک مې لکړې مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه کوشش کوم دوستانو چې زه د ورځې د مازدیګر په ټیم کې د بعضې مسایلو دپاره زه لایف درته راسم خو دا ټیم به موږ خپله موضوع پر مخ باندې وړو که تاسو خیال کړی وي که دا ټیم موږ ټولو پوښتنو ته ورکړو نو بیا هغه خپلې موضوعګانې رانه پاتې کېږي. کوشش به دا وکړو چې زه د ورځې انشاءالله الرحمن د مازدیګر له ټیم نه لایف درته راسم د روزه ماتې تر وخته پورې. قاري صاحب تراویح فرض دی نه خیر که تاسو یو لازم داسې چل وکړئ زه به یو کمنټ که تاسو وکړئ عجمانه مننه د زړه سره الله جل وعلا مو سر لوړي او سر بلند کړه رب دې تاسو ته په رزق کې برکت درکړي اله العالمین دې بدله درکړي اله العالمین مو په رزق کې برکت کړه. یو کمنټ کوي بې انصافي کنه کوي زه به زر جواب درکوم دا اخیستلو ټلیفون را پورته کولو ته به ضرورت نه وي خو که داسې سي د ما یو ملګری ورته متوجي سي زر راته وایي هغه به بیا لا خون پسې وکړي 2 دقیقې 6 دقیقې ډیر مؤمنان خلاص دي د پښتنو نه بیا کوم ملګری د سړي محبت په خاطر راتله لغه خو ټول دي ماشاءالله مور تسر لوړ کړه خو والله انجي جان د زړه سره قدرمن سي نن به بالکل په دې خلکو باندې د موږ موضوع نه مخکې ډیره بهترینه موضوع و نه ته خو نا وخت رالی ډیر عجیبه معلوماتي خبرونه و ډیر عجیبه ډیر مؤمنان او مسلمانان تم ډیر شان ښکارا کړل او بعضی لا پاتې د سبب ان شاء الله ښکار کوم داسې بزو پوسی زر توي انا یو کتي زر توي کوم یو مهم سوال نه هغه بکاو چې کوم یو مهم نه هغه کوسې د کار زه پرس کال ترکیه کې مقرسه به روزه کې من څلور ورځې خورل وي دغه وسنګ چالو کوم فدای ورکولای سم کې برته روزي ونی سم نو ته څه بل خورل وي چې په ټول کال کې تا روزي نه دی نیولې څلور وشي روزه قرسه به روزه در باندې راغله په در په یاد شو اوس خپل روزه ونی چې اختر بعد یو روزه قضایی در باندې فرض ده کله قصدن خورل بیا کفاره در باندې لازمه ده د کفاره نسم تاسو ولسه نه قصدن نه سي قصدن شپې تر روزه به پر لپسې نه سي روزه به نه پکې خوري او څلور به دغه روزه نه سي دا څلور شپې تر روزه به پر لپسې کړي یو روزه په منځ کې خورم بیرته بیا سره نسی دغه فدانه سمر کوي یا دا خو ته باړې دي څو کال عمر دي ده نو نسو کلو نو دا کته داسې شیخ پانی بډای بیا امکان لري نو څنګه دینونو سو کلو خو بس هم دا جرمانه به اوس پرې کوي چې الله حکم څوک نه مني بیا دا جرمانه به پرې کوي صحیح ښه نو دلته خلک پښتنه کې قاری صاحب زبر تزر زر وایم صحیح نه زر تمام قاری صاحب سوال لرم صبر وکي ورونو کمنټونه ورو کوي سم ده اگر نماز تراوی 20 رکعت را 4 رکعت بخوانیم درست است یا نه مشکل نیست 2 رکعت اجر زیاد داره 4 رکعت میتونی بخوانی اپریشن میکړه او لږ غمونه می اخیستین نو دوايي را کړې سو کړم نو کړي طاقت لري د نیودلو وینیسه کینه لري بیا تر څو چې صحت سمېږي خړلای شي قضایي به راګرځي فرض در باندې ښه قاری صاحب کله تراویح په باره کې ماته معلومات را کړې تراویح د تراویح نه بغیر تهجد مز تراویح د روزي مبارکه میس شپه څو تقسیم کړی دي ځانې پاره یو حصہ د خوب کړی بل حصہ د خوراک کړی بل حصہ د عبادت کړی دا څه پالتو در باندې لاړ نسی دی الله بندگانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې الله مخکینی ورسنی ګناهونه ورته معاف کړی او د شپې به دومره نفلي عبادت کول چې په خېبه و پړسیدل الله اکبر
قاري زه د 9 کال عمر لرم تیریود او دیابت مرض لرم، روژه ونیسم کنه؟ د دې مرض په اړه ماته معلومات نشته. تیریود جاغور ته وایي قاري صاحب، او دیابت چې د سپین زیړی دا اکثریت بهانه کې یو بهانه ده، یو مرض ده. د دې مرزونو په خاطر روزه خوړل د جایز نه ده. روزه بنیسي روزه په هغه مرض کې د روزه خوړل جایز ده چې هغه انسان له مرګ سره مخ کوي. یا مرض ده چې زیاتوي چې مرګ ته رسي، بیا روزه خوړل ورته جایز ده، لیکن لدینه بغیر ورته جایز نه ده. قاري صاحب پیسمه ونه کړي او روزه ونیسي سفر خو نه کوي. پیسمه کول سنت ده، اجر لري. پیغمبر علیه السلام وايي پیسمه کې برکت ده، نو ډیر زیات ثواب لري. نو دا ثواب له لاس مور کوي، ولو که یو پیاله وبومي فقط وی چې د پنیت په پیسمه ډیر زیات اجر او ثواب لري، لیکن په روزه باندې کوم مشکل نه راولي. روزه مو صحیح ده. قاري صاحب د کار په وخت کې د قران کریم اوریدل څنګه دي؟ عظیم اجر لري. قران راخیستل، اوریدل، ورته کتل، ویل، ټول عظیم اجر لري. قاري صاحب د خزې په سرو زرو کې زکات شته دی که نشته؟ د تر 1.5 تولې سرو زرو زیات وي، تر 3 ګرام سرو زرو زیات وي، بیا زکات باندې فرض ده. قاري صاحب 10 رکعات تراویح شته؟ 10 رکعات تراویح نشته، تراویح 10 رکعات لري. 8 رکعات تهجد دي. نو د دې لپاره بهانه مه کوئ، د عبادت کې مقابله وکړئ، مسابقه وکړئ. دیابت شکر ته وایي، ډاکټر وایي چې روژې مه نیسه. نو دا مسلمان ډاکټر وي او تاسو تاوان رسوي، نو بیا د ډاکټر په خبره عمل کولای شي. که مسلمان ډاکټر نه وي نو بیا خبره منل پکار نه ده. او بیا سي اوس ته به روزي به قضایي راګرځوي، نو ولې د عظیم اجر له لاسه ورکوي؟ نو سي قضایي در باندې پته کیږي، دا خو درته معاف کیږي نه، نو بیا به قضایي راګرځي در باندې فرض. نو د عظیم اجر اوس له لاسه مو ورکوي. یو ورځ بیا احتیاط وکړئ، مثلا نیمه ورځ خوب وکړئ، د مرض په وخت کې د شپې بیا خوب مه کوئ، د خوراک په وخت کې په شپه بیا ویښه تېره کړئ، پروا نه کوي. 13 ورځې یوه میاشت ده. صحیح ده. سلام. دلته جرمني کې عربان سبا روژه دي او ترکان نه دي، او موږ د ضرورت په وخت کې دواړو مسجدونو ته ځو، نو څنګه وکړو؟ سبا روژه شو کنه؟ اکثریت که چیرې اکثریت خلک روزه وي ورسره روزه سي. بابل جان فقط کمنټون ته قاری صاحب جواب ورکړي، څوک مه راجي کوئ. قاری صاحب که څوک څنګه د پروژه کې شپېته ورځې پرله پسې د ورځې شپې له روزه ماتې وروسته درته حلال د تر پیسمې پورې د خپلې بیبي سره کوروالی کول. اما د ورځې که څوک وکړي، که بیبي مور باندې راضي وي، خاوند مور باندې راضي وي، شپېته ورځې به پرله پسې دواړه نیسي. او که خاوند په زور له خپلې بیبي سره کوروالی وکړي، نو په بیبي باندې به قضایي وي او په خاوند باندې به کفاره وي. شپېته ورځې پرله پسې. صحیح ده. یو شپېته یو خو دا خوړلې سي دغه جرمانه سي په باندې راغلي ده، او شپېته ورځې کفاره ده. دې ته کفاره وایي. نو بیا به یو شپېته ورځې پرله پسې نیسي، یوه روزه به یې په منځ کې نه خوري. زه په المان کې دلته بله ورځ روزه ده، سبا یې ونیسم کنه؟ هلته نو دغه پوښتنه خو بیا مه رااخلي، مې وایاست. ډېر زیات جواب کړو قاري صاحب، ما زر کمنټونه ولوستل، په دې خاطر مې ده خبرونه اوس سوالونه ولیکئ چې قاري صاحب ته یې ووایو. سوالونه هم خلاص شول، همدومره وو. د تراویح نیت سي ده، د تراویح نیت. تراویح مختلف نیت نه لري. 2 رکعات لمونځ کوم، یا الله دې تا دپاره الله اکبر. 4 رکعات لمونځ کوم، تراویح په 4 رکعات هم په یو سلام کولی سي، قاعده به کوي پکې، لیکن 2 رکعاته ثواب زیات لري. 2 رکعاته په 4 رکعات هم په یو سلام کولی سي، جائز ده. صحیح ده. یا الله 4 رکعات لمونځ کوم، د تا دپاره الله اکبر. 2 رکعات لمونځ کوم، د تا دپاره الله اکبر. صحیح ده. ځان ته مه سختوئ، قصدن یې ځان ته مه سختوئ. قاري صاحب کفاره څومره ده؟ قاري صاحب د روژې کفاره څومره ده؟ قاري صاحب قصدن چې څوک روزه وخوري، روزه ماته کړي، هغه باندې 18 روزې فرله پسې دي. صحیح ده. 18 روزې. قاري صاحب یو ښځه چې شیدې ورکوي روژه ونیسي؟ که چیرې د دې جسم ته تاوان کوي یا ماشوم ته تاوان کوي، نوی ماشوم وي، نو که دا روزه ونیسي، نو هغه ماشوم له یعنې دغه سره مخ کېږي جسمي مشکلاتو سره، نو بیا د روزه وخوري، د هغې دپاره پروا نه کوي، قضایي دې بیرته راوړي. حامله ښځه هم همدغسې، که حامله ښځه وي 8مه میاشت کې وي، 9مه میاشت کې وي، 9مه میاشت کې وي، نو دې ته هم تاوان وي او ماشوم ته هم تاوان وي، دا هم روزه خوړلی سي، بیا دې وروسته قضایي راوګرځوي. صحیح ده. قاري صاحب ته سوال کړی وی، غسل کې روژه نیول څنګه دي؟ ګناه خو نه لري؟ په غسل کې روزه ما نه ویلي، خو بس غیر له غسل به ویلي، غسل کې بني نه هلته لیکلي. دا سوي کله دا سوي دا پښتنه به زه پوي سولم. دا د بعضې ملګرو دا پښتنه وي چې د خپل کوروالی وکړي، له بیبي سره واده کړی وي، نو هغه کوروالی د شپې وکړي، نو پیسمه یې ورباندې راسي، پیسمه یې ورباندې راسي، د سهار اذان وسي، نو په دغه وخت کې دی وایي چې روزه څنګه ده؟ روزه مو صحیح ده. چې کله اذان لمانځه وخت راغی، غسل وکړي، لمونځ مو وکړي. صحیح ده. او یا داسې وي چې کله وخت کې د روزې په د ورځې وي، یو ځوان وي یا هر څوک سوي، نو شیطان خطا باسي، احتلام ورته راسي، نو آیا د دوی روزه څنګه ده؟ د دوی روزې ته هیڅ نقصان نه رسوي. یو څوک په خوب کې بیده د شیطان خطا ایستل، غسل ورباندې واوښتل، نو د دل روزې ته کوم نقصان نه رسوي. بعضې ځوانان د جهالت په وجه باندې هماغه روزه وخوري، ځکه وایي زه شیطان پکې خطا ایستلم. نه،
شیطان خطا ایستل په خوب کې دا روزي ته هیڅ نقصان نه رسوي. قاری صاحب زه افغانستان ته سفر لرم، روزه کې تیاره کې څنګه وخت معلوم، یعنی زه معلومات نه کې په تیاره کې څنګه وکړم د وخت معلومات وکړم. نو هلته غالبا ورته وایي د تیارو کوم سي خادمان دي د تیارو خپل خلق دی هغه ورته وایي چې په افغانستان کې اوس موږ را داخل شوي او وخت را داخل شوی ده، نو لغوي نه پوښتنه وکړي هغوی معلومات درکوي. تراویح کول ګناه لري؟ تراویح کول ګناه که چېرته تراویح ونه کړو یعنې ګناه لري که نه لري؟ تراویح نه کول تراویح نه کول ګناه یې نشته لیکن عظیم اجر لري. یا الله بندګانو په ګناه پسې په روزه کې مه ګرځېږئ. 2 رکعته نفلي لمونځ چې دې وکړل الله دومره اجر درکوي لکه فرض چې دې کړي وي. ته فکر وکړه نفلي عمل په روزه کې دومره اجر و ثواب لري. دا وزرت د مسلمانانو ته وایم دا یوه مسئله چې تاسې جواب اورئ تاسو یې نشروي دلته له موږ سره ملګري یاسته رب العالمین به دې دومره اجر درکوي لکه تاسو چې بې له روزې فرض عمل کوئ. هر نفلي عمل هر نفلي عمل سي کوي دې دومره اجر الله درکوي لکه فرض، او سي فرض مو پکې ادا کړل رب دومره اجر درکوي لکه او یا ځلې چې مو فرض بې له روزې ادا کړي. تاسو فکر وکړئ. نو بهانې مه جوړوئ. ډېر د موږ مسلمانان دې عظیم میاشت بهانې جوړوي. سبحان الله. قاری صاحب برای طبقه مؤنث یعنی زنها جایز است که به خاطر نماز یا به خاطر تراویح مسجد بروند؟ به زنها فرض است که در اونجا امن باشه و با عزتش کدام چه مشکل نباشه، به مسجد رفتن چی فرض باشه چی تراویح باشه مشکل نیست، لیکن افضلیت و بهتر امیست که در خانه بخوانه، که در خانه ایش بخوانه. قاری صاحب محترم وای په بخښنې سره خبره مې ونه وای خاوند مې مونځ نه کوي په روژه کې څه وکړو ورسره؟ روژه نیسي خو مونځ نه کوي. که ته ویښیاره ښځه وایي او یا پامیده ښځه وایي او یا عاقله ښځه وایي خو لمانځه باندې به دې خاوند راوستلی دا ته ملامته یې ښه، نو کوشش ورسره وکړه چې لمونځ هم وکړي. قاری صاحب په پوزه او په پوزه کې اوبه کش کول یا غړغړه کول څنګه دي په روژه کې؟ روژه کې به احتیاط کوئ، روژه کې به غرغړه هم نه کوئ او په پزه کې به اوبه هم نه کشوئ. صحیح ده؟ رومل صاحب تاسو په دې سوال باندې خو نه پوهېږم. په تراویح کې که چا قرآن نه وایي یا د سورتونه په یې ویلی شي وایي خو دې ویلی شي بلکل آخري سورتونه چې چا یاد وي وایي دي. زه په دغه خط باندې نه پوهېږم سره کمزوری دي پکې. دا بعضې خلک چټي سوال نه کوي. قاعده څه معنی؟ قاعده څه معنی؟ قاعده نیاستې ته وایي اخري قاعده ده د 2 رکعتو په منځ کې ناسته سي ده. صحیح ده؟ اوله قاعده په 4 رکعات لمانځه کې دا واجب ده، اخیرنی فرض ده. یعنی څوک 4 رکعات لمانځه کوي 2 رکعات وکړي بیا کینی تحیات وایي. نه په بخښنې سره قاری صاحب محترم ستا خبره نیسم. دا مطلب د قاعدې دا دی چې کله کله ته بار بار ورته وایې که نه چې دا قاعده یې وپېژنئ کوم مسله چې ورته کوې مطلب نه د مخکې ما د قاعدې خبره وکړله غالبا په هغو مسله. ښه راځئ په خیر. ته در قاری صاحب هلته دا نه دغه مې لیدلی و که چېرته دا یې در سره راولم. قاری صاحب دا خلک پوښتنه کوي په روژه کې د غسل طریقه کومه سي ده مثلا چې غسل کول وباسي؟ دا ټیک ټاک د تاسې ورننوځئ قربانه کوم سم ول دا کومې پوښتنې چې تاسې اوس کوئ او زه درته جوابوم دا ټولې په دې ویډیوګانو کې لاندې درته پرتې دي. یا د المؤمن دارالحفاظ د یوټیوب ته ورننوځئ پسې ګوره چې کومه مسئله وي دا درته جواب سوي. بلکل چې کومه مسئله وي درته چې خدا بیچارهګان داسې مختصوي دي دا پرې مسلمانان دي وایي هر څه دې پرې راته رسېږي تیاره دي راته رسېږي وخت هلته ورسه خو خدای چې دا څه پوښتنه لري دا ټولې درته جواب سوي دي. روزي متعلق څه دي اکثریت درته جواب سوي دي. قاری صاحب لږ به غاګانو خواته راسو. علي صاحب مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله. قاری صاحب محترم ښې جوړې ټول ورونو ته سلامونه ښه یاستئ؟ مهرباني. ژوندی اوسئ. قاری صاحب یو پوښتنه مې کوله ولا لږ هغه کې خفه هم وم ماله تاسو سره یو اړیکه ونیسو ډېر کوشش مې وکړ. زما پوښتنه داسې وله چې ما یو وخت کې په یو هغه کې کار کوو دوکان کې، نو یو دوکان کې یو هغه راغله هلته یو لاړ شه پوښتنه دې یو عرض یاد کړه بیا راسه څنګه دی خو ولې مال پوښتنې کې ورک شوې زر زر وکړه ښه زر زر. نو ما یو وخت کې یو دوکان کار کوي یو جلۍ وله راغله هغې همداسې راتلله سودا یې اخېستله که نه نو بېرته تلله خو زه په هغې نه پوهېدلم چې دا مثال زما لپاره راځي. نو بیا زه یو وخت کې له همغې دوکان نه لاړلم بیا یو وخت کې ما یو بل ځای کې ولیدله محمد سلام پرې واچو بیا زه یو جي ته لاړلم دې ما نه نمبر واخېسته په همدې هغه کې ښار کې نو ما نمبر ورکړ ما نه یو شی راغوښتل ما ورته راوړله خو بعد له هغې نه نو تا نو کیسه تر جوړه
عشق کسته دي په دغه ټول کې سم څه کوم مطلب خبره دی وکړه کنه کلیپ کې پښتنه لري ظالمانو رہی تاسو ټول خپل عشق قصه کوي دلته داسې مه کوئ کنه تاسو کوي نمبر مې واوس نمبر مې ورکړ لږ زره حیا لري دلته څوک ناست دي خویندې ناست دي ورونه ناست دي دا د اوس مخلوق دلته مه پرېږدئ په دا سر وړئ دا د اوسان درګان پښتنه بل لري اسلامي قاري اوس دا زله د چکاري صاحب ورته چې پروا نه لري دا د اوسان دي څوک چې د بل د ناموس عزت نه کوي د بل مسلمان عزت نه کوي شرمېږي نو نمبر مې ورکړ سلام ور باندې واچو قاري صاحب په اسلام کې هم داسې ده کنه چې کله د واده نه مخکې کومې جلۍ سره تا کومه رابطه پیدا کړله یا د ورسره رابطه وکړله نو هغې جلۍ سره ستا نکاح نه کېږي یعنې دا ډېر کار دی اخلاقا دا جرم ده مؤمن مسلمان باید داسې سپین سترګی نه سي دغومره باید څوک هغه خپل مردیت نه باید څوک وشرمېږي شرم و حیا وکړي ښه راځئ مهرباني دا یو نفر پوښتنه کړې وه د شیعګانو نعتونه اورېدل څنګه دي حرام دي ورور حرام دي هغې د کفریات استعمالوي هو هغه کې خو داسې شرکي الفاظ دي چې بیخي دا بعضې خلک یې په ویډیوګانو جوړوي دا جایز نه ده ناروا ده ښه لنډه دوه راته وایه چې هر وخت یې ووایه قاري صاحب په خارج کې د خارجیان لباسونه صحیح نه وي که زموږ په نظر ولګېږي آیا زموږ روژه خرابېږي که نه خرابېږي یو نظر لګېدل دي او یو داسې له لاندې ورته کتل دي فرق لري ها دا د روزه خرابوي داسې ورته وګورې نه دا د روزه خرابوي ښه اما که داسې یو دوامدار سترګې ورباندې ول یو ناڅاپي سترګې نو سترګې دې را کنټرول کړه ښه زما سوال د دې چې شیعګان ټوله ورځ وږي وي د شپې یې قاري صاحب وټکوي ام جی جانه دي تام لکه چې خوا ورباندې بدیږي که څه شک که څه داسې نه چیرې دي ګوره څه شی غلي کړي وي متا دي چیرې داسې نه قصه دي خرابه کړي وه دي الله بندګان ښه راځئ قاري صاحب کاروان صاحب درته وایي نور ستا لایف ونه وینم څه شی وایي وایي ستا لایف نور ونه وینم څوک راته وایي کاروان 215 امر دې پر ځای کېږي کمبا پروفایل مې هم دا اوس څه کړو داسې پوډري ښکاري ته سید خالد شاه صاحب ته راسه مهرباني ته څه ویل لري مجھے اٹھاو ته دلته راسه څه ارمان لري ام کې صاحب اول ته دې مایک خلاص کا ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ام کې د چانم دغه دې مایک خلاص کی زمانم دی خوای ته هغه مریض یې کنه زه و ارمان زته زاو دستا زکوما لمونځ کوم بیا بل مانځه ته مطلب بیا نو یو دستا زکمول زما تیش میتاج دي زما په واک نه دي هیڅ زما په واک نه دي پروا نه کوي هر مانځه ته یو دستا بیا او داسې د مانځو په منځ کې او د سماتې دوه ماغه پروا نه کوي ښه دا څو روجي چې په ما باندې راغلي وي نو تراوی ما نشوي کولای اوس دا واري تراوی مطلب زه د عمر په ځان پوهېږم چې کولای شم نو هغه کې دغه رقم تراوی صرف او دستا ځکم که په مانځه په منځ کې ماته تیش میتاج رالي خو ځنه سم کنټرولولای نیولای نه سم خپل منځ دی کول تراوی مور سره کوم فرق نه کوي کدي تکلیف درته رسیدل پری تراوی مکو کدي یا دغه شکر دی الحمدلله اوس کې نستلای سم دغه ام کې صاحب لګ د خبرې ته پوره وګونی چې خبر درته پوره کړی به پښتنه وکړه بخنه کدي طاقت وی به وکړه پروا نه کوي کدي طاقت نه وی مې کوه اما دا سه حال منځ ته دی او د وکړل دا معذور ده د لکه سلسل بول نو تاسو خو د مریضان یاست الله دې عاجل شفا در نصیب کړي ټول مریضانو مسلمانانو سره حال منځ ته دی او داس کوه نو کبه دینه دی په منځ کې او د سمات سم پروا نه کوي المنځ صحیح ده ښه بس سید مهرباني الله دې خوشاله سید صاحب مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی محترم زه ماسخوتن موز چې کوم دی الحمدلله جماعت سره وکم خو بیا زه ډیپټی ټایم کې نو زه بیا تراوی الته نه کوم کم ډیر تراشم خپل 20 رکعت مکمل تراوی کوم ماته څه درې کس مسله نه کنه جی پرونه کی جی او بل می تاسو ته دا وی چې مطلب خیر قرباني خو لري دا اوس ما باندې خپل قرباني فرض ده خو خپل پلار د لپاره زوم قرباني کوم نو کول شم ورله مطلب کوم نو کول شم کنه کوم نو دي کې ماته څه ګناه ملوي دي شي یا ممکن چې وصیت درته کړی بیا خو در باندې لازمي ده او که وصیت نه وي درته کړی ثوابي پسې کولای شي که اوس طاقت دي نه پلار مې لکه ژوندې دي جی پلار مې ژوندې دي او ټول مرغه قرباني کړی ده لکه نو اوس الحمدلله زما وسط شته هغه نشته ولې چې هغه خو سکول کې دي خو زه ویم چې نه باید ورته وکړه صحیح انت انا پر پختنه کړې وې پروژه کې معنا وې جزاک الله دا باندې وسله وخت وې ما غړغړم کړې په پوزه کې وبم کش کړې وې دغه څه ده
اصلا کې یو څوک سي ګوري دا مسله ضروري مسله ده دا یاد کړی کوم چې معتاد لارې دي نسته دوه لارې دي یو پزه ده یو خلو ده له دغه دوو لارو سي حلق ته هر شی لاړل روزه دي نوره ماته سوه اوس غیر اختیاري لارې بدن ته سته غیر معتاد لارې غیر معتاد لاره ده اوس مثلا یو څوک د تبه یې زیاته د سیرون لګوي په پچکاري لګوي په رګ کې نو د دې روزه نه ماتېږي خو د خولې له لارې د پزې له لارې داسې هر شي ستوني ته لاړل دا روزه دې ماته ده که څوک قصدن وکړي کفاره باندې سته مثلا یو څوک اودس کوي خوله پرې مینځي خو په خطایي کې اوبه ځینې لاړلې نو دی به د دې روزې قضایي راګرځوي دا روزه به هم نه خوري خو د قضایي بیا راګرځوي ورباندې فرض ده لازمي ده ورباندې او یو څوک داسې دی پوهېږي چې ولا دا اوبه دي یخې دي خو که زه غرغړه کړم رانه تېرېږي نو د غرغړه کې ځینې تېرې سوې په داسې ځای کې بیا علما وایي چې په دې باندې کفاره هم شته ځکه دا کار قصدن کړی نو ځان به ځینې ساتي په روزه کې غرغړه دا بعضې خلک بیا وایي غرغړه بیا له روزه ماتې بعد وکړه نه دی الله باندې غرغړې ته هېڅ ضرورت نشته صحیح ده هېڅ ضرورت نشته السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام ښه یاست مهرباني وکړه قاری صاحب ما پوښتنه لرله د اولو 3 میاشتو کې چې ښځه ماشوم ولري او پخپله یعنی بیا کمخوني هم ولري هغه کولی شي روژه وخوري یعنی کوم مشکل ورته پیښیږي خونې خور مور ته چې هغه ماشوم ولري او د دې کمخوني وي یا دې ته تکلیف رسیږي یا ماشوم ته تکلیف رسیږي نو دا مور خور بالکل کولی شي چې روزه وخوري او بیا وروسته قضایي راوګرځوي که چیرې دوی ته تکلیف نه وي نه ماشوم ته تکلیف وي او نه دوی ته تکلیف وي بیا د روزه ونیسي او که چیرې دواړو ته تکلیف وي بیا په دغه حال کې د روزه خوړلی شي کوم مشکل نشته بیا د قضایي راوګرځوي صحیح ده صحیح ده مننه خیر اوسه مننه قاری صاحب سمه ده دلته په دې چې خپم نشي مدلته موږ اروپا کې د ترکانو جماعتونو دي اته رکعات تراوی کې 10 حکم لري موږ اته رکعات کوي شو سره اته د غوي سره وکانو دي ځان ته وکړه صحیح ده مننه قدر مس قاری صاحب ان شاء الله غلط خو نه ویلي قاری صاحب आवाज درځي لا اله الا الله السلام علیکم ورحمت الله السلام ورحمت الله نور ته مخکې ناست قاری صاحب محترم आवाज درځي یا مخکې زبیر جان تاسو غوښتل قاری صاحب دغه ورسي کنه ورسي قاری صاحب ته زما لکه قاری صاحب مې راځي ته قاری صاحب دغه نزي هغه ته لایف بند ده دوستان اخلاص وکړئ دا لایف تر سره جګ کړئ قربان شماله الله دې ته دروجي په برکت باندې اجر او ثواب درکړي دا سپي خلک دې سبق قاری صاحب خو ټپم په ځای کول خطا انجه ورور زستا خبره پوه نه شولم چې دې لیکلي بخه ورونه د لایف تر سره پورته کړی یاله اخلاص وکړئ د روژې په مبارک وخت کې د لایفونو ته نجات ورکوئ چې الله درته ثواب درکړي اجر درته درکړي په دې چې موږ سره شراکت وکړی چې د اسلام خبرې ټول ته ورسېږي ټول مسلمانان ټول دلته راټولاستئ ټول پوښتنې لري قاري صاحب د هر یو پوښتنې جواب کوي کوشش وکړئ چې دا لایف در سره جګ کړئ دا ټیم در سره جوین کړئ دا دی بیا ورته بوکس ږدمه چې څوک کوینس نه لري یو کوینس واخلئ ټیم در سره جوین کړئ پک ځانې خو ما واخیستل تا خو ټول بوکسونه زما خلاص کړل والک خو څوک یې نه اخلي نو څوک دا نور مسلمانان یې واخلي دغه دی په چلن په یو وخت کې په بخیر ما به هم د دې ځای نه راټولول بوکسونه سره خلاص کړئ هر یو ټیم راواخلئ یو کوینس جوین کړئ در سره سمه ده زبیره لږ لایف کنټرول کړه زه یو 15 منټه مصروف کېږم صحیح ده سمه ده هلئ دوستان دا لایف در سره شیر کړئ نور دوستان ته او لایک کړئ دا لایک هم 2 میلیون ته ورسوئ چې دا لایف شرایط پوره شي پوه شو چې دا جګ لاړ شي چې دا هر دقیقه بند شه او خلاص شه بند شه خلاص شه د قاري صاحب اواز راځي نه راځي او مهمه مسله یې دی چې په باره کې تاسو ته معلومات درکړئ
نو کوشش وکړئ چې لایف تر سره جګ کړئ انشاءالله چې الله به مو د ثواب نه برخمن کړي. په دې کې ثواب دی والله تاسو یو اسلامي ګروپ ته راجمع شوي یاستئ او هر هغه اسلامي ګروپ کې چې څومره مسلمانان ناست دي چېرته چې الله ذکر کړي په هغې باندې د الله رحمتونه نازل کېږي. او بیا د رمضان میاشت سبحان الله د رمضان په میاشت کې په داسې وخت په داسې ځایونو باندې الله پاک خپل رحمتونه نازل کوي چېرته چې د قرآن دفاع کېږي، چېرته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کېږي، د صحابو دفاع کېږي، د امهات المؤمنین دفاع کېږي. نو په داسې ځایونو باندې الله پاک ډېر خپل رحمتونه نازل کړي او تاسو چې بیا دلته ناست یې او دا لایف ته نجات ورکوي او بندولو ته یې نه پرېږدئ نو الله پاک تاسو ته اجر او ثواب درکوي. تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې غیرت کوئ، د هغې په زموږ په امهات المؤمنینو باندې غیرت کوئ. نو الله پاک تاسو سره منجي کې وروز ډېر مهم پوښتنه قربان ټول جګوم دلته ټول ورونه مهمه پوښتنې لري، هر یو ته موږ وخت ورکوو انشاءالله. دا لایف لږ زر برابر شي ځکه چې د لایف کې ډېر مشکلات دي. بس قاري صاحب چې 10 دقیقې خبرې وکړي بیا 15 دقیقې 6 دقیقې قاري صاحب اوري نه اوري زموږ غږ درک شو بیا دغه حالت رواني. نو کوشش وکړئ چې دا لایف تر سره جګ کړئ دوستانو. الله پاک تاسو ټول ته ثواب درکړي، الله پاک درته اجر عظیم درکړي، لایف در سره پورته کړئ، لایکونه ورکړئ دوستانو، لایف تر سره شیر کړئ نور دوستانو ته، نور مسلمانانو ته لایفونه ورسوئ در سره. الله قربان مو شمه. آفرین. ټول ټیم در سره جوین کړئ د قاري صاحب چې دا لایف خپله پورته لاړ شي. هغه د کوینټس مې درته ایښي دي، دا د بل باکس کوینټس درته ږدمه، هیله کوئ کوینټس ترې ناخلئ او دا سور قلب چې دی هغه په سر چې تاج لري ټول بس دغه قاري صاحب ته چې دا څومره په سر باندې دا تاج لري دغه سور قلب لیږئ. سبا روژه ده او که نه ده ورور چېرته اوسېږي؟ جرمني کې په 19 تاریخ باندې روژه ده، سبا ته روژه نشته دی په جرمني کې. نو هغه مسلمانان چې په کوم یو مملکت کې اوسېږي د هغې مملکت مسلمانانو سره به یو ځای روژه نیسي. قاري صاحب څو دفعې دا مسله تاسو ته تکرار کړله بیا هم زه درته